اولنی خبره چې الله کمی خبری حرام کړي دي او هغه ناروا دي چې تاسو به نه کوئ، په تاسو واجب دي. نو اوله خبره لا تشرکو به شیئا. بسم الله الرحمن الرحیم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. سورہ انعام اتم سپارہ او 151 نمبر آیات مبارکہ. دی آیات مبارکہ کی رب العالمین بیان د تحریمات کی چکم سیزونه د الله د طرفنا اغا تاسو باندې حرام دی. دی صورت کے چونکہ عام طور پر نظر لغیر اللہ او تحریمات محرمات دا اللہ اغا ذکر کی گی. نو دی آیات مبارکہ و دی ورپسے کے رب العالمین پینز تحریمات ذکر کی چی پینز کارون داسی دی چی اغا تاسو باندے حرام دی دا اغی نبزان ساتی او اغی تبن نزدیکی گئی. قل تورتو آیا اے زما خوگا حبیبا تعالو راشی تعالو راشی. علماوی اصل کے چی سڑے بر ولاڑی او بلتن کت ولاڑی دا بری والا دیکتی توی راشی یعنی بر روخی جی دیتا عربی کی تعالوی خودلت عام ماند مراد ندرات للی. قل تورتو آیا تعالو راشی اتلو ما حرم ربکم زبیانو ما اغسو تاسو تا چی حرام کری دی رب ستاسو علیکم پتاسو باندی مال راشی. ز اغا س بیانوم چی اللہ تبارک و تعالی پتاسو حرام کری دی. دلتا علماوی حرم پماند وجب دے. ز بیانوم اغا سو چی اللہ پتاسو باندی واجب کری دی. اللہ تشرکو به شیئا اول پاغی کے دادے چی شرک مکوی دا اللہ سر شیئن دا حس شیزو. اولنی خبر چی اللہ کمی خبر حرام کری دی او آغا ناروا دی چی تاسو بائی نکوی پتاسو واجب دی. نو اول خبر لا تشرکو به شیئن تاسو با نکوی دا اللہ سر شرک. دا اللہ سر بسوک شریک دا اللہ پا صفاتو کی او دا اللہ پا ذات کے بعد او دا اللہ پا صفاتو کے بعد دا اللہ سر سوک شریک نگڑی. شرک دا سی گناہ دا چی دا دے ببارک قرآن اٹلی قانون ذکر کرے دے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذالک چی دے کہ دا معافی امکان نشت دے چی اللہ تبارک و تعالیوی اللہ نہ معاف کی اغا کس چی اغا شرکو کی او دا دین علاوہ ہر گناہ اللہ معاف کی. نو اللہ تشرکو به شیئن دے دو معنی دی. اللہ تشرکو به شرکن شیئن دا اللہ سر شرک مکوی پہیس شیس سرا یا اللہ تشرکو به شیئن دا اللہ سر شرک مکوی دا اللہ سر سوک شریک مجوڑوی.
وبالوالدین احسان او د مور او پلار سره احسان او ښه سلوک کوئ. دویم نمبر دا دی چې د مور او پلار سره ښه سلوک کوئ. علما وایي د دینه د مور او پلار اهمیت معلومیږي چې الله تبارک وتعالی اول د شرک خبره ذکر کړله چې ما سره څوک شریک مه جوړوئ، او دی پس دویم نمبر الله وی وبالوالدین احسانا، د مور او پلار سره ښه سلوک کوئ. معلومیږي دا انتهایی اهم خبره ده، ځکه الله د خپل حق پسې د مور او پلار حق ذکر کو. علما وایي قرآن کې یو ځای داسې نشته دی چې الله دا ویلی چې د مور او پلار سره انصاف کوئ، د مور او پلار سره عدل معامله کوئ. دا قرآن کې نشته دی. چې کم ځای د مور او پلار ذکر دی نو وبالوالدین احسانا، د مور او پلار سره به احسان کوي، د عام خلق سره به انصاف کوي، عدل به کوي. خو چې د مور او پلار معامله رالاله نو وبالوالدین احسانا، د مور او پلار سره به احسان کوي. واحد علما وایي چې پلار په دنیا کې داسې هستی ده چې دا زوی د خپل ځان نم کامیاب لیدل غواړي، دا بل څوک نه برداشت کی. دا وګورئ ټوله دنیا لټ پلټ کوي. ورور وایي چې زما رور دی کامیاب شوی خو زما نه دی زیات نه کامیابېدلی. تره وایي زما وراره دی کامیاب شوی خو زما نه دی نه کامیابېدلی زیات. او پلار وایي زما زوی دی دومره کامیاب شوی چې زما نم په اپله لاړی. دا واحد یوه هستی ده چې دا پلار دی چې دی بچې د ځان نه کامیاب لیدل غواړي. او مور داسې هستی ده چې نن په دنیا کې کامیاب خلق این دا د مور د دعا برکت دی. یو کس راغی جاء رجل الی النبی صلی الله علیه وسلم، د دواړو جهانو سردار له یو کس راغی، وی من احق بحسن صحابتی، د الله حبیبه ښه سلوک شروع کوم نو د چا سره ډیر ښه سلوک وکمه؟ نبی علیہ السلام ورته وی امک، د مور سره. وی ثم من، وی بیا د چا سره؟ وی امک، د مور سره. وی ثم من، وی بیا په دریم ځل. وی امک، وی ثم من، وی ثم ابوک، یا امک 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 ثم اباک. وفی روایت اخرى نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته درې ځله وی د مور سره ښه سلوک وکه. هغه وی بیا د چا سره؟ وی بیام د مور سره. وی بیا د چا سره؟ وی بیام د مور سره. وی بیا د چا سره؟ وی بیا د پلار سره. علما وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم درې ځله مور ذکر کړله. د دې وجه دا ده چې مور داسې درې تکلیفه برداشت کړي دي چې هغه پلار نه دي لیدلي. حمل دی، مور بچې په ګېډه ګرځولی دی. ولادت ته د پیدایش تکلیف دی، او بیا د پیو تکلیف دی. دا درې تکلیفه پلار نه دي لیدلي. ځکه الله ورته نبی علیہ السلام ورته وی مور مور مور، بیا ورته څلورم ځل وی پلار. درې ځله مور، ځکه دا درې تکلیفه پلار نه دي لیدلي. دا یوازې مور برداشت کړي دي. علما ډیره عجیبه خبره کوي، وی د پلار حق په مور مخکې دی، لکه د پلار به زیاته ملازه کوي کو د مور. عجیبه سوال دی، د پلار زیاته ملازه کوم کو د مور؟ علما وایي په خدمت کې د مور حق زیات ته په پلار، ځکه مور عاجزه ده، دا د خدمت محتاج ډیر د په نسبت سره پلار ده. پلار نارینه دی، مور ډیره د خدمت محتاج ده. نو په خدمت او په امداد کې د مور حق مخکې دی، او په تعظیم او په عزت کې د پلار حق مخکې دی. ځکه پلار نارینه دی، دته د عزت ضرورت دی. نو په عزت کې د پلار حق مخکې دی، او په خدمت او امداد کې د مور حق مخکې دی.
د مور حق په خدمت کې مخ کی ځکه دا عاجز ده، دا د خدمت ډیره محتاج ده، او د پلار حق په تعظیم کې او په عزت کې په مور مقدمي.